ماشاءالله اوس ښه دی ګلزار حال دی پوه شوې نارمال شوی دی خو ډېر وروسته د اختر مخکې نه چې کوم مېوې راغلې دي پوه شوې ارزانه دي پوه شوې هر یو شی لږ شل روپۍ ارزانه پوه شوې مخکې نه ډېر اوس ښه دی شکر دی پوه شوې بس یاره و خوند یې دومره خاص نه و پوه شوې اوس هم زه اوس وخت وشونه شته خو کارونه لاس خوند مګن زمونږ کار روزګار په داسې موسم کې ښه چې جمع یخني پوه شوې دغسې حالات څومره ګرمي راځي نو زمونږ کارونه لږ خرابېږي پوه شوې بس خپل ګزاره کوو پوه شوې بس قرضدار یم پکې شو پوه شوې داسې دی بس لین دین د خپل لین چلوي کولی جلال آباد ښار اوسېدونکی فعلا په ډنډ غر کې لیلامي جامع د خپلو په رسېدلو سره مو افکار زیاتوالی کموالی راغلی دی الحمدلله کله باندې سږ کال بازار ډېر کمزوری ځکه چې اقتصادي بازسازي کارونه هم نشته زموږ جامع زیاتره هغه د کارګرې اخلي کارونه نشته نو طبعا موږ باندې اقتصادي وغیره راغلي نشته یاره قیمتونه کوم تغییر نه ده راغلی هماغه ریټونه قیمته لکه 200 200 100 100 کار جامې هر رقم مختلف ریټونه دي کوم ځای هغه جامې تاسو دا خو د فروشان هم دی کابل کې او دغه زیاتره کلالان دي په کورو کې ډېر ځای په سکلو خرڅوي دا دی هغه عمده فروشان دي دوکانداران د هغوی له دغه مشران ځي خرید فروش کوي زموږ ته ټوکرې راوړي نور ولایتونه کونړ د کابل نه خصوصا د کابل نه ټول افغانستان ته کلیږي د دې ظلم چې کونړ ګرځي لغمان ګرځي نور د ننګرهار ولسوالۍ ډلې